السلام علیکم قدرمنو دوستانو. انسان چې کله مونځ کوي او په مانځه باندې ودرېږي نو نه دا چې صرف خپل پاک رب پروردګار ته مخامخ ودرېږي بلکې په مانځه سره د هغه جسمانی او روحانی مرضونو او د پریشانیانو د خلاصون لاره هم پیدا کیږي. دا په یو مختلفه طریقه باندې د ټولو نه ښکلی او ښایسته عبادت دی. نو ځکه خو زیات وخت د دې عبادت نه غیر مسلمه هم متاثره شوي دي او لیدل شوي دي چې زیات وخت کله مسلمانان مونځ کوي نو غیر مسلمه هم هغوی پسې راځي او شاته ودرېږي او د مانځه کولو کوشش کوي، ځکه چې هغوی ته ښکاري چې دا په یو مختلفه طریقه باندې یو ډیر خاص عبادت دی چې په واقعي طور باندې رښتینی دی. دوستانو، مونځ د مسلمان معراج دی او مونځ که صرف د الله تعالی د رضا لپاره او د هغه د خوښۍ لپاره په ډیر شوق او ذوق سره وکړل شي نو دا مونځ د انسان درجې اوچتوي او انسان د اوچتو درجو هغه لوړ ځای ته رسوي او نور کائنات او مسلمانان به بیا د هغه ځای ارمان کوي چې کاش کې مونږ هم په خپل وخت باندې مونځ ادا کړی و چې نن مونږ هم دغه ځای ته رسېدلي وو. دوستانو، هر وخت چې مونځ کول وي باید 15 وخته پوره مونځ وکړل شي او مونځ په وخت باندې ادا کړل شي، ځکه چې په وخت باندې مونځ ادا کول الله پاک ته ډیر زیات خوښ دي او دا د الله پاک په نظر کې د ټولو نه محبوب ترین عبادت دی. په دې ټوله دنیا او کائناتو کې هر څیز د الله تعالی عبادت کوي، اگر که د نورو مخلوقاتو، حیواناتو، چرندو، پرندو د عبادت طریقه مختلفه ده، خو بیا هم هغوی د خپل رب عبادت په خپله طریقه باندې کوي او د خپل رب ذکر کوي. الله پاک د نورو عبادتونو سره سره په انسان باندې مونځ هم د یو عبادت په طور باندې فرض کړی دی چې دا یو ډېره ښکلې او نایابه تحفه ده چې په مانځه کولو سره انسان الله پاک ته مخامخ ودرېږي او الله پاک سره هم کلام کیږي، یعنی خبرې ورسره کوي. مونځ هم د قدرت د معجزو نه یو معجزه ده او کم انسان چې مانځه سره محبت کوي نو بیا هغه ته مونځ پرېښودل ښه نه لګي او دا هم دا چې مونځ هم بیا انسان سره محبت کوي او تر څو پورې چې انسان مونځ نه وي ادا کړی نو د هغه زړه ته سکون نه رسیږي. مونځ ادا کول د زړه د سکون او اطمینان سبب جوړیږي او د مونځ د ادا کولو صحیح طریقه دا ده چې هغه ټکي په ټکي په خشوع او خضوع سره او په پوره توجه سره ادا کړل شي او مونځ په هر حالت کې ادا کول پکار دي. الله پاک دې مونږ تاسو او ټول مسلمانان 15 وخته مونځګزاره جوړ کړي او الله پاک دې مونږ ته د پوره مونځونو کولو توفیق را نصیب کړي. دوستانو، دا وه زمونږ د نن ورځې ویډیو چې د مانځه په باره کې وه. امید لرم چې ستاسو به خوښه شوې وي او څه زده کړه به مو ترې کړې وي. ویډیو لایک کول او خان کلیک چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. تر بیا د لوی الله په امان.